د نوې لوزنامې اولنی کتاب د لیکونکي متی لیوي په نوم سره یادېږي. هغه په کفر نهم کې د ګلیل دریاب سره اوسېدو. متی یو داسې سړی و چې دوه قسمه ژوند یې تېرولو. د ژوند په یوه حصه کې هغه یو یهودي او عام مذهبي سړی و، خو د ژوند په بله حصه کې هغه معصول اخیسته او د مختلفو معاشرو خلک به هغه خواته راتلل. دا معصول د ګلیل خلکو نه و مقرر کړی، بلکې دا رومیانو مقرر کړی او کوم خلک چې د معصول دپاره مقرر شوي وو نو هغې به د رومیانو په مدد سره دا کار کولو، خلکو به ترې نفرت کو. نو په دې کې یو معصول اخیستونکی متی و. متی به د مذهبي او سیاسي خلکو مرسته کوله او مسلسل به غیر یهودیانو سره ملاوېده چې د ښار نه به تېرېدل را تېرېدل. نو دغه شان هر قسمه څیزونه به د هغه د لاسونو نه تېرېدل او په دې کې بعضې څیزونه به په یهودي مذهب کې ناپاکه ګڼلی شول. نو د دې تعلق په وجه متی د خپلو خلکو په نظر کې ناپاکه جوړ شو. هغه د غیر یهودیانو په وجه ناپاکه شو. معصولچیانو نه به هر چا نفرت کولو او رومیانو به صرف دی د خپل مطلب دپاره استعمالو او یهودیانو به دی ډاکوان ګڼل او ویل به چې دی د خپل اختیار نه غلطه فایده اخلي او د جایز پیسو نه زیاتې اخلي. ټول نظام د دوکې نه ډک. نو متی ته معلومه شوه چې د هغه خپل خلک د هغه نه نفرت کوي او بیا یې هم غیر یهودیان نه قبلوي. هغه ډېرې پیسې وګټلې خو هغه په معاشره کې خپل عزت بایلو. د کفر نهم په ښار کې عیسی مسیح د مریدانو یوه ډله راجمع کړه چې پکې پطرس، یعقوب او یوحنا شامل او په داسې ورکوټې علاقه کې عیسی مسیح ته د معصولچي په باره کې د هر څه پته وه او متی هم عیسی مسیح سره ډېر ځله ملو شوی او داسې څه خاص وجه نه وه چې هغه دې سره ملو شي، خو اوس دا د بدلون دپاره و. عیسی مسیح چې متی ته څه وویل نو هیچا هم د دې تمه نه لرله. ما پسې راځه. عیسی مسیح او د هغه مریدان ډېر ښه یهودیان وو خو د متی نه به خپلو خلکو هم نفرت کو. کیدای شي چې مریدان هم هغه نه قبول کړی. یوه بله مسله هم وه، پطرس اوس هم میان نیولی شو خو د متی دپاره دا ګرانه وه چې هغه بیا معصول اخیستل جاري ساتلي. عیسی مسیح پسې د تلو دپاره متی له خامخا هر څه پرېښودل پکار و. نو بیا په هغه ورځ ماښام متی عیسی له خپل کور ته دعوت ورکړ. اوس مسلې شروع شوې. په ښار کې مذهبي خلکو، مشرانو، فریسیانو دا یقین ساتلو چې د متی په شان خلکو سره ډوډۍ خوړل سړی په روحاني طور ناپاکه کوي. ته ولې د معصولچیانو او ګناهګارو سره ډوډۍ ته یو ځای ناستې؟ روغو خلکو ته د طبیب حاجت نه وي خو بیمارانو ته وي. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې صادقانو ته د توبې دعوت ورکړم بلکې ګناهګارانو ته او د دې صحیفو په معنی ځان پوی کوي. زه رحم غواړم نه چې قربانۍ. د متی بلنې او عیسی مسیح پسې د تلو په وجه د هغه مریدان دوو ډلو کې تقسیمېدی شو. د دې یره موجوده وه خو عیسی مسیح د دې خبرې هیڅ پروا ونه کړه او د متی رابللې غوره وګڼل او د متی ژوند بدل شو. یو معصولچي مرید جوړ شو. کله چې دا هر څه وشو نو مسله د مریدانو سره نه وه بلکې د عالمانو، فریسیانو او مذهبي مشرانو سره وه. عیسی هغې ته د صحیفې دا خبره وکړه. هغه وویل لاړ شئ او د دې په معنی ځان پوی کړئ. زه رحم غواړم نه چې قرباني. د قربانۍ مطلب دی مذهبي رسمونه پوره کول او په دې کې رسمي طور باندې پاکېدل شامل وو. نو فریسیانو له پکارو چې هغوی د هغې خلکو نه خپل ځانونه لرې وساتي د چا په وجه چې هغوی ناپاکه کېدی شو. خو عیسی د هغې سړو او ښځو خواته لاړ چې د خدای نه لرې وو
ګناهګاران او هغه د هغې زړونه او ژوند بدل کو خو هغه د هغه وخت کولی شي چې کله زموږ خواته راشي او خپل رحم راته وښیي. تاسو د دې په باره کې سوچ وکئ. زه رحم غواړم نه چې قرباني. ګران اوریدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ